چې رسول الله مبارک ارشاد وفرمایلو چې قال للمؤمن على المؤمن 6 خصال، د یو مسلمان په بل مسلمان ورور باندې 6 حقوق دي. لومبی حق دا دی ويعوده اذا مرضا، لومبی حق دا دی چې کله مسلمان بیمار شو، ستا رشتہ دار دی، ستا گاونډي دی، ستا مرګری دی، ستا هر څه دی، نو ته به د ده تپوس کې پوښتنه به کې. لومبی حق دا دی چې کله دی بیمار شي مسلمان بنده، نو د ده به ته تپوس پوښتنه به کې. د بیمار پرسی کول دا ډېر لوی د خیر او برکت شیز دی. د بیمار تپوس تلل حدیث کې راځي مفهوم داسې دی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور تپوس له لاړ شي او دې سهار یې لاړو، نو تر د ماښامه پورې د دپاره 80,000 فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي، او که دې ماښام یې لاړو نو تر د سهاره پورې د دپاره څه فرشتې دعاګانې غواړي. او بل حدیث کې راځي مفهوم داسې چې کله تاسو بیمار تپوس له لاړ شئ نو د خیر خبرې کوئ او د شر د خبرو نه څه دي ځان ساتل پکار دي. لکه د خیر خبرې دا مطلب چې مریض له لاړ شي نو مریض ته وایي چې الله به تعالی صحت درکړي، الله به دې جوړ کړي، الله به در لرو صحت درکړي، د الله نه امید ساته، داسې د خیر خبرې. او د شر خبرې داسې لکه د ښځو خبرې به نه کوو. ښځې چا تپوس پوښتنې له لاړ شي که نه، وایي پلانکي سړی هم د دې بیمارۍ د لاسه مړو، یا به پلانکي ماشوم هم د دې بیمارۍ د لاسه څه دی مړو. نو دا د ښځو خبرې دي. حضور علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په بل مسلمان ورور باندې دا حق دی چې کله دې بیمار شي دی به یې تپوس ته ځي. او دویم نمبر دا دی ویشهده اذا مات، چې کله مسلمان ورور وفات شو، ګاونډي وفات شو، رشتہ دار وفات شو، نو د هغه په جنازه کې څه دی حاضرېدل پکار دي، د هغه جنازه کول. حضور علیه السلام فرمایي چې دا په بل مسلمان باندې څه دی دا حق دی، دا لازم دی په ده چې جنازې له به ځي. او دغه شانتې د هغه د کفن دفن د هر یو شي څه دی د قبر وغیره خدمت کول، لکه څنګه چې زموږ ستاسو په دې عرف کې دي. جنازې له تګ کول دا الله تعالی ته پاره څه دي، الله ته دا یو مینت دی، یو زاري ده، او د دې مړي دپاره چې دی څه دی یو شفارس دی. جنازې مقصد هم دا دی. موږ خلک چې دي نو دا جنازې چې کوي نو دا په بدل باندې کوي، د بدل جنازې به نه کوو، یا د بدل تپوس پوښتنې به نه کوو. وایي زما د پلار جنازې له نه راغلي زم نه ځمه، یا وایي لکه زموږ د نیکه جنازې له راغلي موږ ولاړ شو. دا د بدل جنازې دي، دا د بدل جنازې نه دي کول پکار. او دا جنازه دا د مسلمان په بل مسلمان ورور باندې سره دا حق دی، دا به کوي خامخا. او دریم نمبر حق دا دی چې کله ویسلم اذا لقیه، حضور علیه السلام فرمایي چې تاسو کله د یو مسلمان د بل مسلمان ورور سره سره ملاقات وشي نو سلام کول پکار دی. او د سلام خپله طریقه ده. سلام طریقه داسې لکه انګریزان وایي ګوډ مارننګ، ګوډ آفټرنون، ګوډ ایوننګ وغیره. سبا دې ښه شو، ماښام دې ښه شو، ماښام دې ښه دی او سبا دې ښه دی. زموږ حضور علیه السلام موږ ته ډېرې بهترینې طریقې ښودلي دي. حضور علیه السلام وایي تاسو چې کله د یو بل سره ملاقات کېږي نو سلام کوئ یو بل سره. سلام د وجې نه مینه محبت پیدا کېږي، اتحاد اتفاق پیدا کېږي، او دا شانتې برکت پیدا کېږي. بل حدیث کې راځي مفهوم داسې د افشو السلام، تاسو سلام عام کې، سلام خور کې، سلام هر چا ته کوئ. واړه به په مشر باندې څه سلام کوي، روان سړی به په ناست سړي سلام کوي. دا آداب دي. حضور علیه السلام فرمایي چې تاسو کله خپل کور ته دننه شئ د خپل کور کې په خپل اهل و عیال باندې څه سلام کول پکار دی. او سلام طریقه دا چې السلام علیکم ویل پکار دي، سلام علیکم، سلام علیکم دا نه دی ویل پکار، السلام علیکم ویل پکار دی. څلورم نمبر حق دا دی، حضور علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په بل مسلمان ورور باندې دا حق دی چې کله اذا دعاه ويجيبه اذا دعاه، کله چې دته دعوت ورکړي شي، دعوت د خیر او د نیکۍ دعوت، نو دی به هغه د خیر او د نیکۍ دعوت سره دی به دا قبلې. د ګناه دعوت به رچانه قبلې، د نیکۍ دعوت سره دا به قبلې.
د ګناه دعوت به چاله نه ورکې او نه به ته د ګناه دعوت قبلې. لکه زموږ معاشره کې که تا ته څوک ووایي چې لکه بېګا له ډمې دي یا وایي چې جلاګان دي راځئ به، دا دعوت به نه قبلې، بلکې که دا قبول کړو نو ګناهګار شوې. په خبره پوه شوې. او دغه شانتې بل حق دا د مسلمان ورور چې کله وینسه اذا غاب او شهده، دی به ستا یو مسلمان ورور دی، ته به د هغه هر وخت خیرخواه یې. خیرخواه څه مطلب؟ که هغه موجود په خپل کلي علاقه کې هم ته د هغه خیر لټئ، او که هغه موجود نی نو هم ته د هغه خیر لټئ. داسې به نه کوې چې ستا یو مسلمان ورور نشته او راشه ته چې هغه نشته نو راشه ته هغه له نقصان خدای مکه ورکړي یا هغه ته څه تکلیف ورسېد، دا ښه خبره نه ده. نو دا یو څو حقوق دي، خو دا د معاشرې دپاره ډېر اهم حقوق دي، او که دې باندې موږ تاسو عمل وکړلو که نه، نو معاشره به ډېر د خیر او د امن طرف ته لاړه شي.